बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ګران کوونکو زه اشفاق بنگش یو ځل بیا تاسو خدمت کې او ما سره تاسو ګوري اجاز یوسفزئی سینیئر صحافي دی او ډیر ژور نظر هم لري خاص کر سیاسي معاملاتو یا سیاسي پارټیانو په حواله سره نن به چې کوم اهم خبره ده تاسو به څنګه لیدلی هم وي چې پاکستان کې یو ځل بیا د فوزي اپریشن خبرې ترې کیږي او بیا افغانستان سره چې کوم معاملات دي هغه لکه څنګه یقینا چې کوم بونډز دي یا کم کدا اپریشنز کیږي نو د کوم قبایلی اضلاع دي چې کوم د افغانستان سره تړل شوي پولي دي نو یقینا چې دلته مخکې هم شوي دي اوس هم کیږي نو دي حوالې سره خدشات پیدا کیږي چې افغانستان سره نور معاملات هم خرابېدی شي او دې سره سره قبایلی اضلاع یا پښتونخوا کې دغه اپریشن له وجې ډیر خلک ځپلي شوي هم دي ډیر خلکو ته نقصان هم رسېدلی شوی دی او اوس سیاسي ګوندونه چې کوم خاص کر اپوزیشن کې دي بیا خاص کر پی ټي آی په دې حوالې سره ډېره سرګرم ده او مولانا فضل الرحمن هم د پی ټي آی سره په دې حوالې سره اتفاق کړی دی نن ملاقات شوی دی اسد کیسر سره او باقاعده توګه مجلس شورا اجلاس هم طلب کړی دی اسلام آباد کې چې په دې حوالې معاملاتو به غور کیږي او مشترکه له عمل به طے کیږي موږ سره اجاز یوسفزئی دی په دې حوالې سره تاسو کو اجازه صاحب اول تاسو مخکې اپریشن هم لیدلی دي تاسو دلته نه کور کړي هم دي اوس څنګه چې دغه چې کوم عزم استحکام باقاعده یو اپریشن لانچ کولو منظوري هم وزیر اعظم ورکړي ده او په داسې حالاتو کې یو طرف ته بدامني خوشتا خو ته سوې چې دی حل یا د دی فوزي اپریشن کامیابی دو یا د سیاسي پارټو چې کوم موقف ته هغه باندې لګرنا واچوي بالکل اشفاق بنگش څنګه چې تا ډیر په ډیټیل سره ذکر وکړ چې حکومت ته 13 ورځ د عزم استحکام په نوم باندې دی او فوجي اپریشن یعنی د ترهګرو خلاف د فوجي اپریشن فیصله کړې ده دا اپریشن به چې کوم دی هم په هغه حساس ځایونو کې کولی شي چرته نه چې د ترهګرۍ خطرات دي او په دې دوران به چې کوم دی د ترهګرو چې کوم انټيليجنس نتورک دی هغه به هیټ کولی شي او گرفتاری به هم چرته چې ضروري په عمل کې راوستلی او چرته چې مقابله کیږي هلته به د دهشتګردو سره مقابله کیږي څونه چې لکه سیلز دي د دوی خفیه سیلز دي د دهشتګردو نو په هغې باندې به کاروي کولی شي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې دا ټول اپریشن به په لوکل سطح باندې وي یعنې د پاکستان دننه به وي چېرته به سابق فاټا کې کے پی کې یا بلوچستان کې پنجاب ځینو سیمو کې هم کېدلی شي ګلګت بلتستان چېرته چې مطلب دهشتګردۍ خطرات دي خو که موږ وګورو نو کال 2003-4 نه راپدې خو جنرال مشرف د ټایم نه راپدې خو مختلف قسمه اپریشنونه شوي دي په فاټا کې شوي دي کے پی کې شوي دي بیا چې کوم دی څونه ټایم تېرېږي نو مطلب ملاکنډ ډویژن کې غټ اپریشن وشو د هغې وروستو چې کوم دی جنرال راحیل شریف په ټایم کې د اپریشن ضرب عضب فیصله وشو بیا د هغې نه پس رد الفساد اپریشن چې کوم دی هغه وشو لوی واړه اپریشنونه هم شوي دي درغلم بیا درغلم راه نجات او راه حقیقت هغې ته زه نه ځم خو بهرحال په دې کې ډېره زیاته چې کوم دی لاسته راوړنې شوي دي مطلب ډېر زیات ټارګټس چې کوم دی هغه دوی حصول کړي دي خو چې کوم پرایم ټارګټ دی یعنی د دهشتګردو خاتمه کول او هغه چې کوم تیر حکومتونو د افغانستان یعنی د ملا حبت الله چې کوم حکومت دی د دې نه مخکې چې کوم حکومتونو د ډاکټر اشرف غني صاحب یا چې کوم دی حامد کرزی صاحب حکومتونو نو هغوی چې کوم دی دغه دهشتګرد چې کوم دی شرخوخي چې کوم دی دوی په بالکل مستقل مزاجه سره الته په افغانستان کې ژوند کوي اوس که دا حکومت ته نه هم پاکستان ډیر زیات انټيليجنس شیرینګ کړي افغان ګورنمنت سره چې تاسو د دې باره کې څه وکړئ مطلب ډیر زیات زه اوس دې ډیټیل ته نه ځم مطلب چې افغانستان کې به د طالبانو سره څه کوي خو چونکې د هغوی دپاره یو سیف هیون موجود دی نو که دلته ته ډېرې اپریشنونه وکړي مطلب ته به صرف هغه څانګې سوکې کټ کې چې کوم جرړه ده هغه په افغانستان کې ده افغانستان نه مطلب زما د تحریک طالبان پاکستان نه دی هلته هغه بیس کی هلته د هغوی ډېر زیات چې کوم دی ملیټنټس دي نو زه وایم چې پرایم ټارګټ د دې 13 اپریشنونو چې کوم دی هغه نه دی پوره شوی نو دا به هم دغه شانتي اپریشن کې د اپریشن مقصد په لوکل سطح باندې شرخوخي او د هغوی انفراسټرکچر او د هغوی چې کوم سیلز دي هوپیا سیلز دي یا نور چې کوم د هغوی معاملات دي دا په نښه کول دي یا بینک اکاونټس داسې مشکوک اکاونټس دي که دا په نښه کې مطلب یو اپریشن یو جامع د پروګرام نوم دی څنګه چې موږ کتلو اپریشن ضرب عضب یا خاص کر اپریشن رد الفساد نو دا یو جامع پروګرام په دې کې هر څه راتللی شي په دې کې د هغوی چې کوم په دې کې دا نوم چې کوم راغلی عزم استحکام
لکه دې کې دا مولې کېږي چې عزم استحکام کې ځکه پی ټی آی ډېر زیات نن هم پروټیسټ وکړو چې دې کې دا هم دي چې کم د ریاستي ادارو خلاف یا کمپین وي یا سوشل میډیا وي یا چې کم نمونه وي هغه کسان به هم ټارګټ کېږي او دغه کې باقاعده دغه شانتي خدشات ظاهرېږي چې هغه نو دې وجې نه سیاسي ګوندونه هم د دې مخالفت کوي. اشفاق زه دا نه ګڼم چې ګنې په دې کې به پولیټیکل ګروپس چې کوم دي هغه پناه شي یا پولیټیکل ورکر به پناه کړی شي. د هغې دپاره خو مخکې نه یو میکانیزم موجود دی پاکستان کې د 2 کالو نه تا وکتل چې لکه مختلف موقعو باندې سیاسي مشران چې کوم دي په هغوی کیسونه جوړېدل او هغوی چې کوم ټرایل کېدل او دغه رنګ په زرګاو پولیټیکل ورکرز چې کوم دي هغه هم په جیل کې دي زنانه په جیل کې دي. نو زه دا نه ګڼم چې لکه دا اپریشن محض یا چې کوم دی جزوي طور په دې پولیټیکل اکټیویټیز یا د ریاست خلاف یا د ادارو خلاف به ځکه چې هغه الریډي د اف ای په ذریعه او د ګورو چې لکه سایبر کرایم دی یا نور دی د هغې کنټرول لپاره اف ای په ذریعه د نورو ادارو پولیس پکې اکټیو دی هغه معامله روانه ده او په هغې کې که زه ووایم چې اگر چې زه هغه نه سپورټ کوم خو لکه بهرحال دوی د پکې یو قسم له فایده هم میلاو شوې ده ریاست ته. خو زه به دا ووایم چې لکه دا اپریشن به مینلی که ته وګورې نو په ملک کې ګلګت اټیکس وګوره چاینیز انجینیرز ولګېدل بیا بالکل په طول و عرض کې د دهشتګردۍ واقعیات مخې ته راځي خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم کرک سیمه ده یا چې کوم دی لکی مروت دی بنو دی یا چې کوم دی پاړه چینار دی نور چې کوم قبایلي اضلاع دي په هغې کې ورځ تر بله تاسو وینئ چې د دهشتګردۍ په دې واقعاتو کې اضافه راځي او د فوج چې کوم ځوانان دي هغوی ورځ په ورځ چې کوم دی شهادتونه چې کوم دی هغوی ورکوي. نو زه دا وایم چې لکه دا اپریشن به د پولیټیکل فورسز خلاف خو نشي کېدلی اگر چې خو د دې ټارګټ به چې کوم دی دا به تاسو وینئ یعنې چې هغه نان سټیټ اکټرز دي کوم چې ریاست عدم استحکام سره مخ کول غواړي. ټیک شو ډېره مننه اعجاز یوسفزی صاحب تاسو نظر واورېدل یقینا چې دغه چې کوم اوس اپریشن لانچ کېدو خبره ده عزم استحکام دینه مخکې ته څنګه تفصیل سره اجازه ویل چې مختلف اپریشن شوي دي څه ټارګټ اچیو شوي هم دي خو بنیادي ټارګټ چې کوم دي هغه لا نه دي اچیو شوي نو بیا سره بیا دي اپریشن سره کوي بل طرف ته ټارګټ اچیو کېږي خو بل طرف ته ډېر خلک بې کوره شي کډوال شي غمځپلي بیا هغه په کیمپونو کې یا په د نورو ځایونو کې بیا ژوند کوي یا اوسه پورې هغه نه دي سیټل شوي هغو ته سیټلمنټ چې کومې پیسې وي یا هغو دوباره ریهیبلیټیشن هغه نه دی شوی نو اوس په دې باندې ځکه ډېر سوالونه اوچتې کېږي چې دغه اپریشن له وجې به بیا پښتنې سیمې چې کوم دي تباه کېږي هغه خلک به بیا څه کوي او هغه خلکو دپاره څه بندوبست به کېږي نو دا ډېر سوالونه اوچت کېږي نو ګورو به مخته چې څه کېږي خو فلحال موږ تاسو سره دغه لږ تفصیل ډیټیل سره شیر کړه موږ تاسو نه اخره کې دا ریکویسټ به هم کوو چې زموږ کمنټس تاسو خپل کمنټس راکړئ او هغه سره ویډیو خوښه شي نو لایک سبسکرایب ته چا نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.